او د خور حقوق پوره کولی نشي د خور حقوق پوره کولی نشي که خور یې وکړله شکوا جرم دی د بېمانې څلې په سر ګرځوي تشه نامه سپینه جامه جرم دی او ای فکرمنده په خوله لاس ونیسه ای فکرمنده په خوله لاس ونیسه دلته صفا صفا وینا جرم دی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم محمد علی افغان د صدای خیبر نه نیغ په نیغه تاسو سره امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وو او د ژوند نه مزې او خوند اخلو. نن راغلی یو صدای خیبر نه تاسو سره او یاسین فکرمن نه یو دوی غزلې څه شعرونه مینهوالو ته ډالۍ کوو. نو یاسین فکرمن صاحب ډېره مننه او یو څه شعرونه مینهوالو ته به ډالۍ کا مینهوال د په تمه وي. محمد علي افغان صاحب ته ډېره مننه کوو. نو مینهوالو له زه پخپله یو څو شعرونه وړاندې کړم غزلې دي. کړم چې خبره نن صفا جرم دی د بازو مینه او وفا جرم دی ما چې د زړه د دورشل ته وباسې ما چې د زړه د دورشل ته وباسې تا ته لیدې نشي ښکاره جرم دی او ما امانته د مودو ساتلې ما امانته د مودو ساتلې که یې نن ساتمه حیا جرم دی او سوال د عزت دی چې حیا مو بچ شي سوال د عزت دی چې حیا مو بچ شي سوال د عزت دی چې حیا مو بچ شي اوسنۍ پیغلې ته بورکا جرم دی او د خور حقوق پوره کولی نشي د خور حقوق پوره کولی نشي که خور یې وکړله شکوا جرم دی او د جهالت خو مونږ بیخي خراب کړو د جهالت خو مونږ بیخي خراب کړو د جهالت خو مونږ بیخي خراب کړو هم د رواج هم د کیسه جرم دی او د بېمانې څلې په سر ګرځوي د بېمانې څلې په سر د بېمانې څلې په سر ګرځوي تشه نامه سپینه جامه جرم دی د بېمانې څلې په سر ګرځوي تشه نامه سپینه جامه جرم دی او آخري مقطع د افغان صاحب او ای فکرمنده په خوله لاس ونیسه ای فکرمنده په خوله لاس ونیسه دلته صفا صفا وینا جرم دی دلته صفا صفا وینا جرم دی ای فکرمنده په خوله لاس ونیسه ای فکرمنده په خوله لاس ونیسه دلته صفا صفا وینا جرم دی. نو ډېره مننه. ډېر ښکلی و ډېر زبردست. نو یو بل غزل وایي څوک یې ګنده څوک یې صفا وساتي څوک یې ګنده څوک یې صفا وساتي څوک یې په مینه او ښکلا وساتي زبردست. د چا په زړونو کې تیاره پرته وي د چا په زړونو کې تیاره پرته وي د چا په زړونو کې تیاره پرته وي څوک یې د علم په رڼا وساتي او د چا په ظلم کې بیخي سخت وي د چا په ظلم کې بیخي سخت وي د احساس ډک د میږي خپا وساتي او داسې به څوک دلته پیدا کړم زه داسې به څوک دلته پیدا کړم زه داسې به څوک دلته پیدا کړم زه چې د غریب سره وفا وساتي زبردست ډېر ښکلی چې ښه تربیت بچو ته ور نه کړي څوک چې ښه تربیت بچو ته ور نه کړي څوک څه به دماغ او حوصله وساتي او داسې به څوک دلته پیدا کړم زه داسې به څوک دلته پیدا کړم زه داسې به څوک دلته پیدا کړم زه چې مې پښتون ورور ته ډیوا وساتي او یار فکرمند ته به اواز څوک وکړي یار فکرمند ته به اواز څوک وکړي چې د پښتون جګه شمله وساتي. ډېر خوندور و ډېر مزېدار ډېر خوند یې وکړلو یقینا چې مینهوالو هم ترې خوند اخیستی وي. مینهوالو دا زموږ خپرونه وه د صدای خیبر نه. امید لرم چې تاسو خوښه شوي وي او آینده خپرونې پورې زموږ سره اوسو. د لوی الله په امان.